ښایي تاسې سره پوښتنه پیدا شي چې د واده شپه له نورو شپو سره څه توپیر لري، لومړی جنسي اړیکه څه ډول وي او په څه باید پوه شو. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او د داسې جالبه معلوماتو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. بلې دا هغه شپه ده چې نارینه او ښځینه په لومړي ځل لومړی جنسي اړیکه او ګډ ژوند پیلوي چې یاد ژوند له تیر ژوند سره خورا توپیر لري. زفاف یا د لومړی جنسي اړیکې شپه ښایي زموږ په ټولنه کې ډیره د ارزښت وړ وي، ځکه چې زموږ ټولنه له دې اړخه ډیره محدوده او محرمه ټولنه ده. د مینې اړیکې پکې بیخي ډیرې جدي نیول کیږي. له همدې امله د واده په لومړۍ شپه ډیری ځوانان یوې بلې نړۍ ته درومي چې له پخوانۍ نړۍ سره ډیر توپیر لري. اصله موضوع دا ده چې په لومړۍ شپه د جنسي اړیکې نیول ښه نه دي، ځکه دواړه لوري ستړي او ستومانه وي. نو پر هغه مهال د جنسي اړیکو نیول د دواړو لورو په تیره د میرمنې لپاره ستړي کوونکي تمامیږي. ستړیاوې مو په پام کې ونیسئ ترڅو دواړه له اروايي اړخه پوره چمتو شئ. اضطراب، ویره او ډار له منځه یوسئ او دا کار په ډیره مینه کیږي. هر کله چې میرمن له عاطفي اړخه چمتو شي او پوره مینه او محبت وویني، وروسته جنسي اړیکې پیل کړئ. میرمنې له نارینه‌و سره پوره توپیر لري. هغوی باید لومړی جنسي اړیکو ته چمتو شي، وروسته له هغه جنسي اړیکې پیل کړئ.